السلام علیکم ورحمت الله. خدای پاک دی وکړي چې روزې به مو ډېرې په خیر سره او عافیت سره او د عبادت څخه ډکې تېرې کړې وي. موږ نن هم بیا راغلي وو، شاید سبا اختر شي او زیات امکان یې داسې دی چې سبا اختر وي. دلته امبولانس ولاړ دی، قمر ټیم چې دی دوا ته وځي کې واله که نه د اختریز ډالۍ دي د ماشومانو. ښه صاحبزاده ښه ته صبر خو وکړه که نه زه پوښتنه وکړم. صاحبزاده زموږ یتیمانو مسؤل دی، شعیب زموږ همکار دی، محب چې دی هم زموږ ملګری دی، خو خروټی صاحب دی هغلته چې ناست دی روزې ځپلی. نظیره ښې الحمدلله دا هغه ټیم دی چې ټوله روژه فکر نه کوم چې دی ارامه تېره کړي. خدای یې ټولو بدله درکړي، صحیح ده، او مفت یې نه کوي، دا د اجر لپاره یې کوي، صحیح ده که نه؟ اجر یې شته دی او اجر بدل کې موږ د الله څخه څه غواړو؟ جنت غواړو. دغه بچي چې تاسو وینئ دا زموږ او ستاسو بچي دي، دا موږ سره د یتیمانو په لیستونو کې ثبت دي، صحیح ده. مختار خان څنګه یې؟ ښه. موږ چې ټول کال تاسو ته نارې وایو چې راځئ یو یتیم سپانسر کړئ که نه، یا هغه مسؤلیت په غاړه واخلي. همیش لپاره یو حدیث هم درته پکې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه او د کفالت کوونکی د یتیمو په جنت کې سره داسې یو. یو هغه موضوع. دویمه موضوع دا ده موږ وایو که نه دکې پیسې واچوه که نه، دا لکه لاټري غوندې دې جوړ کړي اوس. ښه الله دې خیر درکړي. هپي عید الفطر مبارک کنه فرام مختار ټو ایچ سی آی. دی تقریبا څو یتیمان موږ سره سپانسر کړي؟ الحمدلله اتیا نفره ایچ سی آی یو اسلامیک ارګنایزیشن د اداره ده چې هغې موږ سره اتیا نفرو یتیمانو کفالت په غاړه اخیستی. الله تعالی دې هغې ته اجر ورکړي. نو دا مختار خان هغې ته وایي چې خیر اوسې، خدای تاسو ته اجر درکړي چې موږ هم سپانسر کړي. ګوره اوس په اختر کې موږ ته 1000 افغانۍ ورکړي، ورسره یو جوړه جامې دا واخله بچی، صحیح شو. همدارنګه تاسو دلته وینئ اکثره موږ یتیمان راوخت. څومره یتیمان دي راوخت صاحبزاده صاحب؟ د نن ورځ دپاره یو 10 نفره دي. تېره ورځې څومره؟ تېره ورځ خو ډېر و، 300 ټول مجموعي څومره یتیمان لرو؟ 1300 نه اضافه دي. 1300 نه اضافه. څومره د مکاتبو ته معرفي دي؟ نو ټولې مکاتبو ته معرفي دي. داسې څوک نشته چې مکاتب، دا د موږ برنامه خاص د مکتبو دپاره ده چې دوی خپله آینده پرې جوړه کړي. ماشاءالله دا خویندو لپاره جامې دي، صحیح ده. ښه ښایسته جامې دي هغسې هلکه. ها دغه دي کاټن دي که نه؟ نه کتان دي. کتان دي ډېر غټ نه وي. ښه نو خویندې هم پکې یتیمان شته بچی، ته دې خپله جوړه واخله او خوشحاله اختر ولري، صحیح ده. نو دغه خلک په موږ او تاسو حق لري. چون ګوره زه به یو خبره د دې نه لرې درته وکړم چې یتیمان دا هغه خاصیت د یتیم خاصیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی انتخاب کړی، صحیح ده. نو بیا د دې په سر باندې لږ صبر وکړه، د دې په سر باندې لاس راکاږل فکر کوم د دنیا او د آخرت فایدې پکې دي، صحیح ده. حاجي صاحب ښه؟ سلام علیکم. صحت ښه دی؟ فراری است؟ خیر است. تو خود سرپرست یتیمان هستی؟ بله. چند تا یتیم هستن؟ خود دو تا فعلا یک تاش دمیجه آوردین؟ ثبت نام است. خواه ثبت نام است؟ در هر عید بر زنگ میاد؟ بله. و کالا و چیزا برد میده؟ دغه د یتیمانو دنیا و آخرت سلامت الله مو خوشحال لره. دلته موږ سره ډېر دي. خان تاسو چې وینئ تر هغه نه ناست دي، داسې ناست دي، تر 300 نفره پرون 110 نفره نن راغلي دي. او ورسره دا خواته یو دراتې پیکیجه مواد هم ورته ورکو. نو موږ چې همیش لپاره تاسو ته چغې وهو چې راځئ یو یتیم کفالت په غاړه واخلي. یو یتیم کفالت لپاره موږ څومره پیسې انتخاب کړي؟ 40 ډالره. 40 زره میاشتې. په دې 40 ډالر کې څه شامل په دي؟ دې کې د مکتب فیس ده، ترانسپورټیشن د مکتب کې کتابونه، قرطاسیه، یونیفورم، بکس، لکه سټیشنري او هر څه، بوټونه، جرابې، هر څه شته. دغه ترڅنګ 2 دفعې اختر کې کالي دي، زمي کالي دي، او دغه ترڅنګ داسې کله چې موږ بودیجه ولرو داسې فوټ پاکس هم ورکوو چې په کې د دوی د کورنۍ اړتیاوې پوره شي. خدای دې خیر ورکړي ټولو مرسته کوونکو ته. که تاسو هم غواړئ 40 ډالره یو یتیم لپاره، افغانستان د یتیمانو ډک دی، د یتیمانو څخه ډک هېواد دی. باور مو په خدای وشه. زه یو ولایت ته تللی وم، تاسو شاید کلیپ کتلی وي، 10 ماشومان ولاړو، 15 پکې یتیمانو. نو یو ورور چې ډېر وسي خو زیات په غاړه واخلي، که ډېر نه، خصوصا زما غوښتنه تجارانو څخه ده، کولی شي یو 10 یتیمانو مسؤلیت په غاړه واخلي. 10 یتیمان ته واخلي، 10 بل واخلي، 10 بل واخلي، ټول به انشاءالله د جامع لپاره داسې وروزل شي چې آینده کې به د جامع د وطن لپاره خدمت مصدر وګرځي. خدای مه کړه که همداسې پرېږدو، زه خپلې مزې او ته خپله مزې وکړې، دا د ټولنې او د وطن او د هېواد لپاره ناسور جوړېږي. دا وطن بیا هیڅ د جوړېدو امکان نشته. نو راځئ د وطن لپاره څه وکړو، خپل آخرت لپاره مسؤلیت به ادا کړو. الله مو خوشحال لره، تاسو ټول نه دې الله راضي شي، سلامت اوسئ. او د نورو یتیمانو د زیاتېدو په هیله نه، خدای د نور یتیمان زموږ په تاسو په وطن کې
بیخي پیدا کوي نه. صحیح ده. ډېره مننه. ښه وخت. سلام علیکم.